په 8 داخلي وشوه او غریبو کورنیو نغدي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د لغمان ولایت مقام او د لغمان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو ریاست په هلو ځلو د IRC موسسې لوري په لغمان کې د هغو 15 داخلي وشوه کورنیو سره نغدي مرسته وشو چې په دې وروستیو کې د بېلو عواملو په وجه له خپلو اصلي ځایونو بېځایه شوي دي. دغه نغدي برابره شوې مرسته چې څه دپاسه 150,000 افغانۍ کېدله او هرې کورنۍ لپاره 6,000 افغانۍ ځانګړې شوې. نن ورته د لغمان سرپرست والي الحاج شهزاده مظلومیار د کډوالو چارو د رئیس انجینر شاکر الله شاکر او د یادې موسسې د استازي په لاسونو وویشل شوه څو د ضرورت وړ توکي پرې خپلو کورنیو ته راونیسي. بل لورته د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو د ریاست په هلو ځلو او د کومک موسسې په مالي ملاتړ له 14 بې بضاعته او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو برابره شوې مرسته هم د لغمان ولایت د سرپرست د کار ټولنیزو چارو د رئیس شیر بهادر همت او د یادې موسسې د نمایندګانو په لاسونو وویشل شوه. د خوراکي توکو برابره شوې مرسته چې هرې کورنۍ ته پکې 14 قلمه توکي ورکول کېدل 100 کیلوګرامه اوړه، غوړي، نخود، وریجې، لوبیا، چای، بوره، پودر، د لوښو مینځلو شامپو او نور شامل ول. ښاغلي مظلومیار د IRC کومک او همدارنګه په لغمان کې د ټولو مرستندویه ادارو له همیشنۍ همکارۍ مننه وکړه او په دې ولایت کې د هغوی د مرستو او برنامو د لا پراختیا هیله څرګنده کړه.